سرلوړي اوسئ. غونډې ته رابلل شوو ټولو درنو استادانو، شاعرانو، لیکوالانو او د نارنجګل د دودیزې میلې او مشاعرې قدرمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. له یو پلوه د کائناتو ستر خالق پر دغه سیمه د پسرلي رنګین موسم لورولی او له بله لوري د نارنج ګلان د مشکو قافلې موږ ته د رمز په ژبه د ختن کیسې کوي، نو دغه ورځې په حقیقت کې د الله جل علا شانه له لوري د ستر انعام ځای او مقام لري. تر کومه ځایه چې د دودیزو میلو او مشاعرو خبره ده، نو په رښتیا چې فرهنګي ارزښتونه د یو قام او ملت د ژوندي پاتې کېدو او تلپاتې یادګار نښې دي، او دا هم پر ځای ده چې وایي د اکثرو خلکو تر تاریخه د هغوی فرهنګ ډیر ارزښت لري. د ویاړ ځای دی چې افغانان هم د تاریخ په ډګر کې د ښه نوم او شهرت خاوندان دي، او هم یې ثقافت او کلتور تر ډیره د اصیل فرهنګ ویاړ ګټلی، او له هماغه ځایه ده چې په فرهنګي برخه کې زموږ ولس ته د ویاړ شمله په سر ده. دودیزې میلې هم زموږ د فرهنګي ارزښتونو نوم دی. دغه شان میلې او فرهنګي محافل محبت، الفت، اخلاص، صمیمیت، ملګرتیا او دوستي رامنځته کولی او د خلکو په زړونو کې د مینې تخم کرلی شي. په همدې پلمه موږ هر کال په همیشه بهار ننګرهار کې د نارنجګل دودیزه میله او مشاعره لرو چې په زرګونه فرهنګیان او د شعر او ادب مینوال پکې برخه اخلي. سږنۍ دودیزه میله او مشاعره هم د همدغه تسلسل برخه ده. موخه او هدف ترې دا دی چې ولس او فرهنګیان په فرهنګي اصولو د شعر او نزاکت په ژبه د خپل ولس د بیدارولو، ټولنې ته د مثبت پیغام په وړاندې کولو او په هیواد کې د سولې، امن، سوکالۍ او هوساینې د راتلو لپاره غږ پورته کړي او خپل رسالت ترسره کړي. درنو او ښاغلو شاعرانو، تاسو پوهیږئ چې افغانان د دریو لسیزو ناخوالو، دردونو او کړاوونو له زغم وروسته د خپلې خوښې د یو نظام خاوندان شول. په خپله خوښه حکومت او پارلمان وټاکه، اساسي قانون یې جوړ او د هغې په رڼا کې د نورو قوانینو ترڅنګ د مطبوعاتو قانون هم منظور کړ چې اسلامي او ملي ارزښتونه پکې په پام کې نیول شوي دي، او د هغې په حدودو کې موږ او تاسې ځینې مسؤلیتونه لرو. شاعر یو عادي شخص نه دی. د هغه الفاظ کله د یوې ټولنې ارمانونه له ځانه سره لري، کله یې سوچ او فکر د پرمختګ لپاره دروازې پرانیزي. د شعر هنري ژبه یې د ټولنې د ویښتابه لپاره هغه ازانګه ده چې نړۍ ویښولی او مثبت تحرک ته یې هڅولی شي. له دې ځایه ده چې وایو شاعر د ټولنې ستره هستي ده. د شاعر وینا عادي خبرې نه دي، بلکې له ځانه سره یو ستر پیغام لري. زه له ټولو درنو شاعرانو هیله لرم چې هیوادنیو ارزښتونو ته په پاملرنې سره له موږ سره دا دودیزه مشاعره بدرګه کړي. ښه شاعر هغه چاته ویلی شو چې د هنر په ژبه خبرې وکړي، خپلې غوښتنې د شریعت په ژبه وړاندې کړي. د مطبوعاتو قانون دا په ګوته کوي چې هیڅوک د بیان د ازادۍ په نوم ملي ګټې نشي زیانمنولی. څوک دا حق نه لري چې د چا مذهبي او ګروهي عقیده زیانمنه کړي. څوک دا حق نه لري چې د چا مذهبي او ګروهي عقیده زیانمنه کړي، او څوک دا حق نه لري چې د چا شخصیت مجروح کړي. د اسلام مقدس دین موږ ته دا راښیي چې بدترین سود د یو مسلمان سپکول دي. شاعر د ټولنې ژمن او حساس انسان دی. هغه مسؤلیت پیژني. پریوتي او مبتذله شاعري زموږ دردونو ته درمل نشي جوړېدی. د افراط او تفرید شاعري زموږ د خلکو له ذوق سره برابره نه ده. موږ د کلام د عفت شاعري غواړو، داسې شاعري چې هم د شاعر حیثیت له زرو سره وتلي، موږ او تاسو ته د سمې لارې پیغام ولري. که د سږنۍ مشاعرې شعرونه په دې ټول پوره ووتل، ژمنه کوو چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست به د الله کریم په مرسته د دې مشاعرې ګډه ټولګه په ښکلې بڼه چاپ او که ممکنه وه په انګلیسي ژبه هم وژباړي، چې دا به په فرهنګي ډګر کې د ښکلي ننګرهار یوه بله لاسته راوړنه او د یو بل فرهنګي دود بنسټ وي چې بدرګه به یې د دې ریاست د خادمانو دنده وي. درنو شاعرانو او د شعر قدرمنو مینوالو، د مشاعرې د ښه تنظیم لپاره کمیټې ټاکل شوي چې یوه هم پکې فرهنګي کمیټه ده. دا کمیټه ستاسې د خدمت لپاره جوړه شوې ده. د شعرونو
د نظم نوبت او مشاعرې د بهیر د ښه پرمختګ لپاره د دغه شان یوې کمیټې جوړېدل اړین وي. زه د دې دودیزې مشاعرې د ښه تنظیم په برخه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ټولو رسنیو ښاغلو ژورنالیستانو د دې درنې مشاعرې محترمو ویندویانو او په تلو تلو کې دعا کوم چې د ژوند هره شیبه مو پسرلی اوسه. ستاسو قدمونه او زموږ لیمه له پاملرنې مو ډېره مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.